د کرکټ په میدان کې د جمعې مونځ کیږي او کنه کیږي. چونکې مسله دا ده چې د جمعې په مانځه کې شرط اذن عام دی، عامه اجازه پکې شرط ده، او د کرکټ په میدانونو کې عامه اجازه تر ډیره حده نه وي. نو د جمعې د مانځه په باره کې په دغه ځای کې شک پیدا کیږي چې آیا د جمعې مونځ په دلته کیږي او کنه کیږي. په دغه ځای کې د شریعت نظر په دې مورد کې دا دی، پخواني علماء کرامو او فقهای کرامو په خپلو کتابونو کې چې لیکلي دي هغه دا دي چې د جمعې په مانځه کې عامه اجازه شرط ده. په کومو ځایونو کې چې عامه اجازه نه وي هلته د جمعې مونځ نه صحیح کیږي. کوم ځای شخصي ځای وي، د یو چا شخصي حجره وي، شخصي کوټه وي، شخصي ملکیت وي، هلته د جمعې مونځ نه صحیح کیږي، عامه اجازه پکې شرط ده. اوس راځو دې موضوع ته چې د کرکټ په میدان کې عامه اجازه شته او که نشته. بعضې خلک په دې نظر دي چې په دې کې عامه اجازه نشته، او بعضې علما کرامو بیا په دې کې اسانتیا کړې ده، اجازه یې ورکړې ده. عصري علما کرام او د دې زمانې بعضې فتاواو هغوی دغه ځای کې یوه فراخي راوستې ده، یو فراخ او عام نظر یې ورکړی. هغه عام او فراخ نظر دا دی چې د کرکټ میدان یا د دې په مثل نور ځایونه دغلته د جمعې مونځ صحیح کیږي. د صحیح کېدو دلیل یې دا دی چې اجازه خو دلته شته، اجازه شته، عام خلک راځي، شخصي ځای نه دی، شخصي د یو چا کور نه دی یا شخصي ملکیت نه دی، عام خلک راتلی شي، خو په بعضې شرایط شته چې هغه شرایط په نظر کې ونیول شي نو عام خلک هم راتلی شي، خاص خلک هم راتلی شي. مطلق ممانعت نشته چې هیڅ څوک باید دلته رای نه شي، عامه اجازه شته خو بعضې شرایط ځان سره لري. نو په دغه اساس د دې زمانې فقهای کرامو او بعضې فتاوو دغه حکم کړی دی چې دلته مونځ کیږي. په دلیل کې دوی یو څو مثالونه وړاندې کړي، لکه مثلا په ارګ کې چې د جمعې مونځ ادا کیږي یا بندیخانو کې د جمعې مونځ ادا کیږي. او بله خبره په دې کې دا ده چې علماو دلیل پکې دا لیکلی، که چیرته داسې یو ځای وي چې هلته د جمعې مونځ کیږي او عامو خلکو ته پکې اجازه نشته او بیرون نور ځایو کې د جمعې مونځ نه ادا کیږي، نو د عام خلک د جمعې مانځه نه بې برخې پاتې کیږي. دغه وی اصلي هدف دی چې پخواني علما کرامو لیکلي چې عامه اجازه پکې شرط دی. هغه دغه هدف دی چې بیرون نور ځایو کې د جمعې مونځ نه کیږي، د عام خلک د جمعې مونځ نه بې برخې پاتې کیږي، نو دغسې شخصي ځای کې جمعې مونځ نه کیږي. او دوی بیا دا دلیل ویلی دی که چیرته په نورو ساحو کې د جمعې مونځ کیږي، په ښار کې د جمعې مونځ کیږي، عیدګاه جومات کې د جمعې مونځ کیږي، نور غټو جامع جوماتونو کې مونځونه کیږي، بیا هغې نه علاوه یوه ډله، یو جماعت، یو ګروپ د پولیسو ګروپ وي او که هغه د بندیانو ګروپ وي او که هغه د کرکټ میدان کې د عامو خلکو ګروپ وي، نو دوی بیا کولی شي چې بیرون جمع کیږي، د جمعې مونځ ادا کیږي، عام خلک ټول هلته مونځ کوي. دوی کولی شي چې خپل ځان لپاره یو بل د جمعې مونځ قایم کړي او په خپل ځای کې د جمعې مونځ ادا کړي.